بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. تر 2 میاشتو پورې د ټاپي پروژې څخه ګټه اخیستنه، د جهادي اثارو او ساتنې ریاست لخوا د 59 کتابونو مخکتنه او د لوګر ولایت په مرکز کې د ترافیکي پیښې رامنځته کېدل. د لیو مهربان خدای په سپیڅلي نامه درلودونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د وږي میاشتې 15 نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د هرات والی شیخ نور احمد اسلام جار وایي چې په دغه ولایت کې د ټاپي غازو نلیکي پروژې چارې به تر 2 میاشتو پورې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د هرات والی د دغه ولایت د صنایع او قانون خونې د ادارې ودانۍ د پرانیستي په مراسم کې ول چې په لومړی پړاو کې به د ټاپي پروژې فرعي نلیکه د هرات له صنعتي ښارګوټي سره ونښنول شي. نوموړي د هرات له خلکو او د صنعتي ښارګوټي له فابریکهدارانو وغوښتل چې د ټاپي غازو د استفادې لپاره د خپلو فابریکو د نلیکو د جوړولو اړین چمتووالی ونیسي. د اطلاعات او کلتور وزارت د جهادي اثارو د ساتنې عمومي ریاست اړوند د جهادي نشراتو کتابتون ریاست د ویب سایټ پرانیسته او یاد ریاست له لوري د 5 چاپ شوي کتابونو مخکتنه وشوه. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي ویلي چې د جهادي اثارو د ساتنې عمومي ریاست باید د تیرو دریو امپراتوریو له لوري په افغانستان کې شوي وحشتونه او ظلمونه مستند او نړیوال ته وړاندې کړي. بل خبر د امر بالمعروف نهي عن المنکر شکایتونه اوریدلو وزارت وایي چې روانه اونۍ د ښځو حقونو اړوند 102 قضیې څېړلې دي. د یاد وزارت په وینا په دې موده کې 9 لوی دښمنۍ حل شوي، 11 کوډګر نیول شوي او له سوداګرو سره 214 اصلاحي ناستې هم ترسره شوي دي. د لوګر ولایت د مرکز پل عالم اړوند ګمبیزي سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې له امله د یوې کورنۍ 3 غړي شهیدان او 3 تن نور ټپیان شوي دي. د مسؤلینو په وینا پیښه د چلوونکي له لوري د موټر د لوړ سرعت له امله رامنځته شوي او ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. قدرمنونکو له عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.